جان بولټن ویلي چې امریکا په افغانستان کې ماته نه بلکې طالبانو ته تسلیم شوه. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا افغانستان کې جګړه نه ده بایللې بلکې طالبانو ته تسلیم شوې ده. بولټن دغه څرګندونې له CNN تلویزیوني شبکې سره په یو ځانګړې مرکه کې کړي. د نوموړي په خبره له افغانستان د امریکا شاتګ طالبانو ته روحیه ورکړه چې خپل بریدونه ډیر او د افغانستان پراخې سیمې ونیسي. بولټن د خپلو خبرو پر دوام ویلي چې دا په نړۍ کې د امریکا موقف ته په کتو خورا اندېښمنونکې خبره ده، خو څه چې حقیقت دی هغه باید وویل شي. نوموړي د تل په څېر یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو له امله د ولسمشر بایډن پر پرېکړه نیوکه کړې ده او ټینګار یې کړی چې هېڅکله باید امریکایي عسکر له افغانستان څخه نه وای وتلي. د بولټن په خبره افغانستان د امریکا لپاره یو د پام وړ ستراتیژیک ارزښت درلود، خو د غلطو پالیسیو له امله امریکا اړ شو چې دا موقعیت خپلو نړیوالو رقیبانو ته پرېږدي. باید وویل شي چې د امریکا دغه پخوانی لوړپوړی چارواکی داسې مهال له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل تسلیمي بولي چې 95 سلنه بهرني عسکر له دغه هیواد څخه وتلي او پاتې نور به هم ژر ووځي.